قدرمنو دوستانو مسلمانانو وروڼو، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده د میاشت د محرم الحرام شروع ده. الله تبارک وتعالی په قرآن کریم کې د میاشتو تعداد 12 بیان کړی دی. په هغې کې بیا 4 میاشتې ډېرې محترمې معظمې مکرمې دي چې یوه پکې د محرم الحرام میاشته ده، یوه پکښې د ذوالحج میاشته ده، او یوه پکښې د شعبان او یوه د رمضان. دا 4 میاشتې الله تبارک وتعالی ډېرې محترمې پیدا کړي دي، ډېر زیات فضایل بیان شوي دي. دا کومه میاشت چې اوس روانه ده دا محرم الحرام میاشته ده. په دې کې بیا د 10 د عاشورا ورځ چې ورته ویل کېږي دا سته. دې کې الله تبارک وتعالی ډېر زیات کرامتونه ښکاره کړي دي. علماو ډېر زیات کرامتونه پکښې بیان کړي دي چې الله تبارک وتعالی دې ورځې ته ډېر عظمت ورکړی. یو خدا دی چې الله تبارک وتعالی په دې کې د ځمکې اسمانونه، دریابونه، لوح او قلم، همدارنګه غرونه، دا ټول الله تبارک وتعالی په دې ورځ کې پیدا کړي دي. اکثریت د انبیا کرام په دې ورځ کې پیدا شوي دي. حضرت عیسی علیه السلام په دې ورځ کې پیدا شوی دی، حضرت ابراهیم علیه السلام په دې کې پیدا شوی دی، او حضرت آدم علیه السلام الله تبارک وتعالی په دې ورځ جنت ته داخل کړی دی. حضرت موسی علیه السلام د فرعون څخه په دې ورځ الله تعالی خلاص کړی دی، فرعون یې په دریاب کې غرق کړی دی. او نور ډېر داسې روایات شته چې په دې کې ډېر عظمتونه بیان شوي دي، ډېر فضایل بیان شوي دي. نو د دې ورځې د عبادات او د طاعات هم ډېر اجرونه او ثوابونه شته. په روایاتو کې راځي که څوک په دا ورځ باندې روژه ونیسي، الله تبارک وتعالی دته د 13 ورځو د روژو ثواب ورکوي په یوه ورځ کې. او که څوک بیا په دا ورځ کې یو چاته د روژې افطاري ورکړي، یو چا روژه نیولې وي یا داسې ډوډۍ ورکړي، دته الله تبارک وتعالی دومره ثوابونه ورکوي لکه د چې ټول امت ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نس ورمړ کړی او خوراک یې ورکړی، دومره زیات ثواب لري. او که څوک بیا په دا 10مه ورځ باندې روژه ونیسي، روایاتو کې راځي چې الله تبارک وتعالی دغه سړي ته د 10,000 د شهیدانو او د 10,000 د حجونو او د 10,000 د عمرو او عمره ثوابونه ورکوي. ډېر زیات اجرونه الله تبارک وتعالی ورکوي. که بیا یو څوک راولاړ شي په دا ورځ باندې روژه ونیسي او شپه یې په عبادت سره تېره کړي، نو په روایاتو کې راځي چې الله تبارک وتعالی به دته د 80 کلو د عبادات او د طاعات ثوابونه ورکوي. نو محترمو دوستانو، ډېر زیات اجرونه الله تبارک وتعالی په دې ورځ کې هغه کسانو ته ورکوي چې هغه عبادتونه کوي، صدقات کوي، خیرات کوي. او د دې ورځې عظمت دومره دی چې که یو څوک راولاړ شي د یو یتیم پر سر باندې د شفقت او د رحم لاس تیر کړي، رحم ورباندې وکړي، نو الله تبارک وتعالی به دته په جنت کې دومره مقامات او دومره درجې ورکوي لکه څومره چې د یتیم پر سر باندې بهشتیان دي. نو محترمو دوستانو، په دې ورځو کې ډېر زیات عظمتونه بیان شوي دي، ډېر زیات روایات دي. نو د دې اهتمام کول پکار دي که یو څوک په خپل اهل و عیال باندې د رزق پراخي وکړي په دا ورځ کې چې کوم د عاشورا ورځ ده. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي دته به الله تبارک وتعالی په ټول کال کې پراخي ورباندې راولي، د رزق تنګي به نه ورباندې راځي. نو اهتمام د دې ورځې د طاعاتو باندې پابندي کول ډېر زیات ضروري ده، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت ته الله تبارک وتعالی په کال کې یو وارې داسې شپې یا داسې ورځې راولي چې موقع ده. کار د مسلمانانو ته پکار ده چې داسې موقع د لاسه ورنکړو او داسې موقعو نه استفاده واخلو، ځکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت ډېر چې زیات عمر چې 80 کاله عمر دی. نو د دا مواقعو څخه فایده اخیستل پکار ده، د خپل ځان دپاره او د آخرت دپاره سرمایه جوړول پکار دي. الله تبارک وتعالی دې موږ تاسو ته عمل کول توفیق راکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.